پښتون کلتور دپاره څه کارونه کړي دي نو هغه د چا نه پټ نه دي او زه دې کې پښتو باندې یو لوغون خبره کول غواړم او افسر صاحب ستاسو خصوصي توجه غواړم جی پردی ژبه زده کول که لوی کمال دی پردی ژبه زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده زما 12 کاله عمر دی په دې عمر کې چې ما څه واورېدل څه مې ولیدل او څه مې وزغمل نو د هغې د بیانولو دپاره ما سره ټکي نشته ما سره تورې نشته ما سره الفاظ نشته راځم په دې خپل موضوع باندې او تاسو ته ویل غواړم چې د یو قام عزت د یو قام وقار د یو قام درناوی د نورو خبرو سره سره د مورنۍ ژبې ته تړلی شوي وي د یو قام د پرمختګ د مورنۍ ژبې اهمیت موږ ته د باچا خان بابا د دې قول نه پته لګي بابا فرمایي کم قام ته چې خپله ژبه سپکه شي هغه قام سپک شي کم قام ته چې خپله ژبه سپکه شي هغه قام سپک شي او کم قام نه چې خپله ژبه ورکه شي هغه قام ورک شي دغه د عمر تجربات او مشاهدات نه پس مې د سوچونو او فکرونو سمه درې خپلې مورنۍ ژبې ته راله نو ډېر خفه شومه او ډېر افسوس راغی او ډېر مایوسه شومه هغه ولې هغه ځکه چې ما ولیدل زما د قام بچي ته پښتو لیکل پښتو ګرامر پښتو ویل نه ورځي زما د قام بچی په سوچه پښتو ویلو باندې شرمېږي نو ما محسوس کړل چې زما پښتون په پښتو ویلو باندې شرمېږي ګرانو ملګرو پښتو پخپله موږ ته وایي زمور د ټولو پښتنو یم زمور د ټولو پښتنو یم بچې په ما باندې شرمېږي څه به کړمه زما ننګیالو او بریالو دا که داسې روانه وي لکه نن چې څنګه روانه ده نو هغه وخت راته لرې نه ښکارېږي چې دې پښتون چې څنګه دا خپله ژبه هېره کړه نو د ده به هم د نړۍ نه دا شناخت دغه شان ختم شي زه خپل دا تقریر په دې شعر باندې ختمول غواړم وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم والسلام